بل مسله چې د اختر خطبه ده یو ده کډه ولا کسان چې جمعې منزله ده نو موږ به دې کې بعضي احادیث محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګوره ابن ماجه اور ذکر کړی دی 1299 باندې عن جابر رضی الله عنه روایت دی قال الله فرمایي خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د واړه د غټ اختر په مانځ کې وروته خطبه ویلې په ولاړ ثم قعد بكي نسو لګ به ودرېدو البانی رحمه الله به فرمایي د ابن ماجه په ضعیف کې چې دا حدیث سندن متن د ارل حسره کمزور دي وی اصل کې د عبارت په باب د جمعه کې راغلي دي بازار اور ذکر کړی دی د صاحب نبی وقاص چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دوه خطبه کړي په ولاړه باندې خدواړه ما بین کې لږ زره فصل وکړو وې په دې کې عبد الله بن شعیب په نامه یو راوی دی محدثین ذکر کوي چې هغه واهن سندن اور باندې علماء ټک کړی دی بنا بر هر تقدیر د دې قیاس په اړه دا قیاس کمزور شو کم خلک چې دا مستحب ده نو د سبب لپاره کوي حدیث په کار دغه په حدیث باندې ثابتېږي او قیاسونه جایز نه دي چې وسړې دي موږ قیاسو کې ببل باندې د بل موږ قیاسو کې ببل باندې ځکه په عبادت کې توقیف دي ودرېدل دي د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا نفس خطبه په دې باندې ثابت ده د جمعې په باره کې دغه په دې خبر شي په نور کې دراغلي لیکن البانی رحمه الله به صحیحه شپږم جل یوزل 2 سروي کې لیکل کړي دي چې ویلي دي وې د خطبه ویلي علی راحلته خو لیکن محدثین ذکر کوي دا قول ضعیف دی اصل کې هغه دا چې خطبه ویلي دا په خپو باندې یعنی په ولا حال باندې لکه څنګه چې ابن ماجه رحمه الله دا مسله ذکر کړی دا او د قشن البانی رحمه الله زاد المعاد کې ابن قیم رحمه الله دا مسله ذکر کړی په اول جن 309 باندې لیکن د علي بن ابي طالب د عثمان بن عفان د مغیره بن شعبه د ابراهيم د ټول نقل لې چې هغه به خطبه ویلي د اختر په ورځ باندې مونږ به وکي به بصور شو دغه نه بروسه به د خطبه ذکر کړي وکان الامام وو امام د اختر چې شروع وکي په منځه دغه نه بروسه به ودرېږي او به خطبه شروع کی ابن ابي شيبه کې دغه روایت راغله په دویم جلیو سنه هاته کی ورایت النبي امام نبی کریم علیه الصلاه والسلام وذو چې هغه د قشانه خطبه ورکول په یو خبره پاغه باندې ولاړو جواب دا چې کله کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام په هغه باندې ولاړ او کله د قشن اعلان دي چې په کو باندې ولاړ خطبه ورته ورکړی دا بنا بر هر تقدیر ابن ابي شيبه دیم جل سناتیا موارد زمان يوصل يوم 50 نمبر صفحه او احکام العیدین دی پاریبی او د قشن مجموع زوید دیم جل 250 خو بنا بر هر تقدیر کله په هغه کیفیت باندې کړی دا کله په دې کیفیت باندې کړی دا نو قیاس دې په هغه باندې د جمعې په منځ باندې دا قیاس مال فارق بل مسله د اختر د خطبه اوریدل دا وس واجب دي که غیر واجب دي جواب دا چې د اختر خطبه د منځ نه ورسته دا مستحب ده که سړي پرې خو دا ګناګاریږي نه کوړه کې نه نشو ابن خزیمه غروي ذکر کړی په خپل صحیح دویم جلد 350 کې چې باب الرخصه په ترک انتظار رعیه للخطبه د اختر په ورځ باندې کې بالفرض او تقدیر رعایت ولا شرط حرکت کې ودی کی دلیل شو بدی خبره باندې چې د وجوب حکم ورته ذکر کوم بلکې دا مسله د استحباب مرتبه کې واقع ده بعض خلکو د اختر مزه بعض خلک په خطبه باندې خطبه چې ورکې په منبر باندې ودرېږي ایدا څنګه دومره بو چې د اختر په ورځ باندې عیدګاه منبر راوړل دا بدعت مروانی دي لکه امام مسلم په اول جلد 290 کې او الفتح الرباني شپږم جلد 150 کې دا مسله ذکر کړه ده چې ابو سعید خدری له دا خبر ذکر کړ چې د پیغمبر په وخت کې نو اوس موږ دا کار کوو امام شوکانی رحمه الله په الله تعالی دریم جلد 390 کې دا خبر ذکر کړی ده زاد المعاد کې ابن قیم رحمه الله اول جلد 310 کې ولا ريب ان المنبر دا منبر بر پیغمبر په وخت کې مسجد نه راوته اول چې دا چا راوي مروان بن حکم علماء ور باندې ردو